په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته ورډ پاډ تشریح کړم. ورډ پاډ هم په مایکروسافټ وینډوز کې یو ډېر ابتدایي پروګرام دی، تقریبا د ورډ په رقم دی، مګر دا ډېر ابتدایي لیول دی، تاسو ډېر تغییرات نشئ کړی راوستلی. که چیرې مې شکل لیدلی وي معمول په دغه رقم د ورډ په رقم باندې یوه صفحه لري چې زه به ولاړ شم اوس به دا درته وښیم چې څنګه یې تاسو خلاصولی شئ. سټارټ مینو ته به راشئ، سټارټ مینو ته دلته به وټاکئ ورډ پاډ. ورډ پاډ هم چې نوم شته کړو دا ورډ پاډ به راشي، په دې باندې به کلیک کړئ او د ورډ پاډ صفحه به درته خلاصه شي. دغه رقم یو ډېر عادي صفحه درته خلاصېږي. دلته تاسو تاریخ کې ور اچولی شئ، آبجکټ یا تصویر ورته علاوه کولی شئ، او پکچر ورته علاوه کولی شئ او تاسو عادي خطونه کې رامنځته کولی شئ. که چیرې تاسو په کمپیوټر کې مایکروسافټ ورډ نه وي تاسو کړلی شئ د ورډ پاډ نه هم استفاده وکړئ، مګر ډېر تغییرات نشئ کړی راوستلی. مثلا دلته زه رامنځته کوم افغانستان's history، دا د چې رامنځته کړو کنټرول ای به ووایئ دی کاپي کوي، کنټرول ای انتخابوي، کنټرول سی کاپي کوي او کنټرول وي یې پیسټ کوي. صحیح شو؟ دا چې پیسټ کړو دا رقم به انتخاب کړئ، د ده ځای دلته د فونټ رنګ ورته انتخابولی شئ او په دغه ځای کې بیکګراوند ته هایلایټ کولی شئ. صحیح شو؟ په دغه ځای کې تاسو دلې د ده دپاره هغه ورکولی شئ بولیټونه یا د حساب په حساب باندې دا ورکولی شئ او اوس که د خطو ترمنځ فاصله وګورئ لږ ډېره ده، تاسو د دې ځای نه د خطو فاصله کمولی شئ. مثلا موږ به یو کړو، صحیح شو، یا به یې لږ ډېره کړو، 1.5 به یې کړو، لږ به غټه کړو. بل دا چې انتخاب کړئ دا بي چې ووایه ډبل یې وي آی ایټالیک کې وي یا داسې په څنګ کې وي، بي به یې ډبل کړو او یو ته لاندې خط ورکوي. که چیرې تاسو غواړئ چې د ځینو کیمیاوي فرمولو یا د حرارت درجې او د دې شیانو دپاره حساب کړئ تاسو هغه هم پرې لیکلی شئ. مثلا غواړئ چې H2O ولیکئ نو د H2O د لیکلو دپاره باید 2 کز راشي. صحیح شو؟ 2 به انتخاب کړئ، په دې ځای کې به په دغه ایکس باندې علامه ووایئ. صحیح شو؟ نو 2 به په ټیټ لیول راشي. اوس به یې لږ غټ کړو چې معلوم شي. د ایچ یې کلیک کړئ دلې معلومي. صحیح شو؟ H2O دا به بیا ورته ډیلیټ کړو. اوس به ولیکو چې مثلا فارنهایت هم چې ولیکو د ده په سر به ور ولیکئ، مثلا دا صفر به پرې ور ولیکئ. اوس به صفر بیا ورته لږ کمکی کړو چې د فارنهایت رقم شي. صحیح شو؟ دا د دې په خاطر باندې چې موږ خپله هغه صفر نه دی د فارنهایت دپاره هغه په دې ځای کې موږ په مشخص شکل نشو لوستلی. دا یې ده. بل مثلا تصویر تاسو مخکې موږ په پینټ کې یو تصویر جوړ کړو، ورځئ هغه دلې انزرټ کړو، ده به کلیک وکئ. صحیح شو؟ را به شئ په ډیسکټاپ ته پلی ګراوند او دا به دلې موږ ته راوړي. صحیح شو؟ دا یې د موږ تصویر ته راوستو. بل تاسو کړلی شئ د ده نه ډیټ دلې تاریخ په کوم رقم تاریخ تاسو غواړئ، مثلا موږ غواړو دا تاریخ راوړو په دې رقم باندې. صحیح شو؟ فایند کنټرول اف چې ووایئ په دغه ټکسټ کې دلې تاسو یو شی پیدا کولی شئ. ریپلیس تعویض کولو ته وي، مثلا یو شی وګورئ افغانستان یا تنها هیسټوري به وګورو، هیسټوري پیدا کړه ورته ویئ چې موږ ته یې ریپلیس کړه په ډیسټوري. صحیح شو؟ زه به دلې ووایم ریپلیس آل. نو اوس به دا اوکې کړئ. صحیح شو؟ ګوره مخکې مې لیکلي وو افغانستان هیسټوري، هلې مې ورته وویل چې دا هیسټوري په ډیسټوري تعویض کړه. اوس دا یې په ډیسټوري واړوه، دلې هم ډیسټوري دی، دلې هم ډیسټوري دی، دلې هم ډیسټوري دی. نو دا د مایکروسافټ ورډ پاډ دی. که چیرې د تاسو دا زده وي د تاسو سره دا کمک کړلی شي. که چیرې ورډ ونه لرئ د ده نه استفاده وکړئ. په غیر دغه کې مایکروسافټ ورډ د ده ځواب ویلی شي. تنها د ابتدایي زده کړو دپاره ښه دی چې په خبر وایه چې دا رقم یو پروګرام شته دی. په غیر دغه نه ډېر یوزیج نه لري.